مونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حضرت ابو هریره مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين یغیب الافق. رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ماښام اول وقت لمر پرېوتل دی، یعنی مر پریوزي د ماښام اول وخت شروع شي، او آخر وخت افق یعنی هغه شفق ډوبېدل دي د هغه اسمان په غاړه چې هغه سوروالی ختم شي، نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شه. همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم یغیب الشفق. رواه مسلم. رسول الله فرمایلی چې د ماښام مونځ وخت د شفق د ډوبېدو پورې دی، چې کله هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شي. خو د ماښام د مونځ مستحب او غوره وخت دا دی چې د ماښام مونځ همیشه که یخني وي او که ګرمي وي، د لمر پرېوتو نه پس فورا ادا کول دا بهتر او مستحب کار دی. ځکه د حضرت ابو ایوب رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال امتی بخیر او قال على الفطرة ما لم یؤخر المغرب. رواه ابو داود. حضرت ابو ایوب فرمای چې رسول الله فرمایلی چې زما امت به همیشه په نیکي باندې قایم وي، او یا یې داسې فرمای چې فطرت او سنت باندې به قایم وي، تر څو چې دوی د ماښام مانځه کې تاخیر نه کوي. د ماسخوتن د مانځه وخت کله چې په آسمان کې سوروالی یا سپینوالی ختم شي، نو د ماسخوتن د لمانځه وخت شروع شي، او د سهار تر صبح صادقه پورې دا د ماسخوتن د مانځه وخت دی. تر څو چې د سهار د مانځه وخت داخلیږي، یعنی اذان کېږي، تر هغه وخته پورې د ماسخوتن د مانځه وخت دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت العشاء حين یغیب الافق. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی چې د ماسخوتن مونځ اول وخت هغه وي چې کله شفق غایب شي، یعنی چې کومه سوروالی د غرو او د اسمان په غاړو کې د هغه چې ختم شي، نو د ماسخوتن د مانځه وخت شروع دی. او د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی. هغه فرمایی اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى. رواه مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ کې تاخیر وکړه، وروسته والی وکړه، تر هغې پورې چې د شپې زیاته حصه تیره شوه او د جومات خلک وده شو. بیا رسول الله تشریف راوړه او هلته مونځ ادا کړ. د حضرت انس رضی الله عنه بل مرفوع حدیث دی. اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء ذات لیلة الى شطر اللیل. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ تر نیمې شپو پورې وروسته کړه. نو دا خو اول وخت د ماسخوتن د مانځه و چې کله هغه سوروالی د آسمان د کنارو او د غاړو نه ختم شي. خو د ماسخوتن د مانځه مستحب وخت لومبۍ درېیمه حصې ته نږدې دی. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفه. رواه ترمذی. حضرت ابو هریره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې ما ته په امت د تکلیف خطره نه وی، نو ما به دوی ته حکم کړی وی چې د ماسخوتن مونځ لومبۍ درېیمه حصه کې یا نیمې شپې پورې وروسته کړي او په هغه وخت کې ادا کړي. همدارنګه د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي وکان یستحب ان یؤخر العشاء وفي روایة ولا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل. رواه بخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن مونځ